بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو بل معزز او مکرم صحابي درته معرفي کوم. دغه جلیل القدر صحابي د مجد او عظمت، شرف او عزت ټوله انواع او اقسام لاسته راوړي او د هغو خاوند دی. هیڅ شی نه ځینې پاته او نه ځینې فوت سوی دی. اولا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحبت مقام او درجه ورپه برخه سوې ده. که د ده زیږېدل یا و دنیا ته راتګ لږ ځنډېدلی وای، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت به نه وای مشرفه سوی. او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرابت شرف یې په نصیب سوی دی، ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی دی. بل یې د علم شرف او عزت په نصیب سوی دی. دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت حبر دی. حبر یعنی نیک عمله او صالح عالم، هغه عالم چې په ښه عمل سره شایسته سوی وي. او دی د امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د علم ډک دریاب دی چې وهرې خواته ولې ځینې بهېدلي دي. او د ده رضی الله تعالی عنه د تقوا مجد او شرف په برخه سوی دی. د ورځې به روژه وه او د شپې به قیام اللیل، یعنی د شپې به د الله عز وجل په عبادت او لمانځه ویښ او بیداره و. او د پیشلمې پر وخت به په مناجات او استغفار مشغوله و. نو ځکه وده ته صواما بالنهار قواما باللیل مستغفرا بالاسحار ویل کیږي. د الله عز وجل د بیر څخه به همیشه ژړل، تر داسې اندازې چې پر دوو باړخوګانو یې اوښکو لارې او خطونه جوړ کړي وه. دغه مشرف او معزز صحابي عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه دی، حبر امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، چې په کتاب الله کې تر ټوله امت عالم دی. د آیاتو په تعویل او تفسیر کې تر ټوله امت پوه او فقیه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې تر ټوله امت یې دا قدرت زیات و چې د قرآن مجید و دقیقو او ژورو معناو ته ورننوځي. د قرآن مجید د اسرارو او مقصدو فهم او ادراک دی وکي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه 3 کاله تر هجرت د مخه و دنیا ته راغلی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه، د ده عمر فقط 13 کاله و. د دغه کم عمره سره د وکولای سوای چې و امت مسلمه ته د دوی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه 1680 مطهره احادیث یاد او دوی ته رانقل کړي. هغه هم داسې احادیث چې امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ثابت او روایت کړي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې کم وخت د خپل مور څخه پیدا سو، نو یې مور و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي. د مخه تر دې چې د مور شیدې وخوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله مبارکه ناړه د ده په حلق پورې ور وموښل. نو اول هغه شی چې د عبدالله و نس ته داخل سو، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاکه او مبارکه ناړه وه. او د دغه مبارکې ناړې سره یو ځای حکمت او تقوا د ده په جسم ننوتل. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. او هر هغه څوک چې هغه ته حکمت ورکول سو، نو خامخا و هغه ته ډېر خیر ورکول سو. کم وخت چې دغه هاشمي هلک د تمیز و سن ته ورسېدی، یعنی د 7 کالو سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرتیا یې اختیار کړه. داسې ملګرتیا لکه 2 سترګې چې همیشه سره یو ځای وي.
کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه اراده وکړه، عبدالله به د اوداسه اوبه ورته راوړي. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ کاوه، عبدالله به تر شا پسې ولاړ و او لمونځ به ورسره کاوه. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر تلی، عبدالله به تر شا ورسره کنجوغه و، حتی عبدالله داسې سو لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه. هر چیرې چې به هغه تلی، عبدالله به ورسره و. او په دغه ټولو حالاتو کې عبدالله د ویښ زړه خاوند و، د صاف او ذکي ذهن مالک و. داسې حافظه یې درلوده چې د نن ورځې د پرمختللي عصر ټول د ثبتولو او ټیپولو اسباب او آلات تر کمپیوټره پورې د عبدالله په حافظه پسې نسي رسېدلی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه اراده وکړه. ډېر ژر مې اوبه ورته اماده او تیارې کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زما په کار ډېر خوشحاله سو. کم وخت چې د لمانځه اراده وکړه، نو یې ماته اشاره وکړه چې و بغل ته ودرېږم او لمونځ ورسره وکم. خو زه د ده علیه الصلاة وسلام وشاته ودرېدم. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغه سو، مخ یې راواړاوه، ویل یا عبدالله، څه شي د دې څخه منع کړې چې زما و بغل ته ودرېږې؟ ما ویل یا رسول الله، ته زما په سترګو کې تر دې ډېر لوی او عزتمند یې چې زه دې ستا پر برابري او بغل ته ودرېږم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا پر قسم لاس و آسمان ته پورته کړي او ویې فرمایل، اللهم آته الحکمت، الهي ودته حکمت او پوهی ورکړي. او الله عز وجل د خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه، و دغه هاشمي هلک ته دونه حکمت او پوهی ورکړه چې تر ډیرو لویو او لوړو حکیمانو لوړ سو. محترمو اوریدونکو، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسې خوښ لرئ چې دغه عبدالله د حکمت، علم، عقل او حاضر جوابي په یو څه خبر سي. خو زه به هم ستاسې د دغه غوښتنې په خاطر د عبدالله د پوهی او حکمت، عقل او علم یو مثال درته بیان کړم چې په هغه کې لږ هغه معلومات شته چې تاسې غواړئ. کوم وخت چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ځینې ملګري د ځینو ناخوښیو او اعتراضو په خاطر د ده څخه جلا سوه، او حضرت علي رضی الله تعالی عنه یې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره هغه د دوی په اختلاف کې یوازې پرېښاوه. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا امیر المؤمنین، اجازه راکړه چې زه و دغه قوم ته ورسم او خبرې ورسره وکم. تاسې پوهیږئ چې د دغه جلا سوي او ناراضه قوم عدد د 25,000 نفرو په شاوخوا کې و. یو ډېر لوی لښکر و. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویله، زه پر تا بیریږم، یعنی ته به د صلح دپاره ورسې، خو هغه به دې ووژني. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، یا ان شاء الله. او بیا نو و هغه ناراضه او خفه قوم ته ورغلی. عبدالله وایي، هېڅکله مې نور داسې څوک نه دي لیدلي چې هغه دې تر دغه قوم ډېر عبادت کوي. خیر، چې عبدالله ورغلی، هغه ټول په عبادت مشغوله وه. کم وخت چې عبدالله ورغلی، هغو ویل، مرحبا بک یا ابن عباس، او څنګه راغلی؟ عبدالله ویل، راغلم چې خبرې در سره وکم. په هغه قوم کې ځینې خلقو وویل، خبرې مور سره کوي، او ځینو بیا ویل، وایه موږ ستا خبرې اورو او منو یې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل، تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا پر زوی او د هغه پر زوم، او اول هغه څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړی دی، څه اعتراضونه لري؟ یعنی د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مو کم کارونه نه دي خوښ. قوم ویل، موږ پر هغه 3 اعتراض لرو. عبدالله ویل، هغه څه شي دي؟ قوم ویل، اول دا چې د الله عز وجل په دین کې و خلقو ته اختیار ورکړي، چې د قوم د دې خبرې څخه مقصد هغه واقعه وه
کم وخت چې د حضرت علی او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما په مابین کې اختلاف پیښ شو او جنگونه وسوه، او بیا علی رضی الله تعالی عنه دا قبول کړه چې د دوی په مابین کې دي ابو موسی الاشعری او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما فیصله وکړي. نو قوم ویل دا خو دینی مسئله وه، دلته خو باید و خلقو ته فیصله نه وای پرېښول سوې، باید هغه جنگ دوام درلودی. دا یو اعتراض سو. او دوهم دا چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه لشکر چې د حضرت عایشه او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د لشکرو سره جنگ کاوه، ولې په دغه جنگ کې غنیمتونه نه اخیستل او ولې بندیان نه نیول؟ یعنی د کفارو سره چې به جنگ کېدی هلته بندیان نیول کېده چې منځي او مریان بسوه، د ولې په دغه جنگو کې دغسې نه کول؟ او دریم دا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځان څخه ایسته کړي؟ حال دا چې مسلمانانو هم بیعت ورسره وکړي او هم یې دی د ځان امیر وټاکي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل ګوري کمې په کتاب الله کې داسې شیان در باندې واورېده او په سنت رسول الله کې مې داسې خبرې درته بیان کړې چې تاسې د هغو څخه انکار نسئ کولی او اعتراض هم نه پر لري، نو د دغه خپل مخالفت څخه راګرځئ او متفق کېږئ. هغو ویل هو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل ستاسې دغه خبره چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د الله عز وجل په دین کې و خلقو ته فیصله پرېښول، الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. یعنی ای مومنانو موجنی تاسې ښکار په داسې حال کې چې تاسې محرمان یاست، په احرام کې یاست، او هر هغه څوک چې په قصد سره ښکار ووجني نو پر هغه بدل سته په مثل د هغه چې د وژلی د چارپایانو څخه، چې په هغه سره به ستاسې څخه دوه د عدل خاوندان حکم کوي. ورونو دا مسله د حاجی او محرم په باره کې ده. مثلا که چا اوسۍ ښکار کړه په مقابل کې به پسه حلالوي او داسې نور حیوانات چې په بدل کې به بل موافق حیوان حلالیږي، نو د دې دپاره چې یو څوک دغه بدل اختیاروي په خپله دغه سړی یې نسي اختیارولی، ولې شاید دی د خپل ځان په ګټه کار وکړي، د لوی حیوان په مقابل کې کوچنی حیوان حلال کړي. نو الله عز وجل فرمایي چې دغه حکم او فیصله به دوه د عدل خاوندان کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل زه په الله سره قسم در کوم چې آیا د خلقو حکم او فیصله به د دوی د وینو تویولو، د دوی د ارواحو په باره کې او د دوی په مابین کې د صلح د پاره پر ځای وي، او که به د سوی په باره کې هغه چې قیمت یې د یوه درهم څلورمه حصه ده. قوم ویل یا د انسانانو د وینې ساتنې، ښه ژوند او صلح د پاره د عاجلو خلقو فیصله مهمه او پر ځای ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل ښه د دغه اول سوال او اعتراض څخه خو فارغ سو. قوم ویل هو والله. عبدالله ویل ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه جنگ وکړي او په جنگ کې ښځې نه بندیانولې، په غنیمت یې نه اخیستلې لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بندیانولې، آیا تاسې غواړئ چې ستاسې مور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بندي ونیسئ او ځان ته یې داسې جایزه وګرځوئ لکه هغه نورې بندیانې چې جایزه ګرځېدلې؟ که مو وویل هو دا کفر دی او تاسې کفر وکړئ، او که مو وویل چې دا زموږ مور نه ده بیا مو هم کفر وکړئ، ځکه الله عز وجل فرمایي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی الله د مؤمنانو سره د دوی تر نفسو ډیر وړ او لائق دی، او د ده علیه الصلاة والسلام ازواج مطهرات د مؤمنانو منځ دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل اوس نو په دغه دوو لارو کې یوه د ځان دپاره خوښه او اختیار کړي، مور یې بولئ
او بیا په بندګرت نیسي، دا هم کفر دی. او کې مور نه بولی، دا هم کفر دی. زه قصه کوونکی وایم، معلومه خبره دا ده چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه تصرف او عمل پر ځای او صحیح و. باید د مسلمانانو ښځې بندیانې ونه نیول سي. نو خود عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل د دې څخه هم فارغ سو؟ قوم ویل هو والله. عبدالله ویل اما ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دغه لقب د صلح په خاطر د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په مقابل کې دغه لقب د ځانه څخه ایسته کوي. نو اوس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي اما ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کوي، د حدیبیې د صلح په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو څخه وغوښتل چې په صلحنامه کې نوشته کړي دا هغه شی دی چې پر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتفاق وکړي. مشرکان وویل که موږ پر دې ایمان درلودای چې ته رسول الله یې، موږ به نه ستا سره جنګ کولای او نه به مو د بیت الله څخه منع کولای. موږ دا نه منو. نوشته که محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د دوی غوښتنه ومنل او وی فرمایل په والله زه رسول الله یم که څه هم تاسې ما ونه منئ. نو اوس هم علي رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی که څه هم څوک یې ونه مني، او دا لقب یې د هغو د غوښتنې او صلح په خاطر د ځانه څخه ایسته کوي. بیا نو عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل ایا د دې څخه هم فارغ سو؟ قوم ویل هو والله. په دغه ملاقات سوال او جواب کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خپل کامل حکمت او قوي حجت ښکاره کوي چې په ثمره او نتیجه کې 100,000 نفره د هغه مخالف قوم څخه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه وصف او طرف ته راواوښتل او 4,000 نفره پر هغه خپل خصومت او عداوت پاتې سول. دغه ځوان هاشمي هلک د علم د حاصلولو دپاره ټوله لارې او کوڅې وغوښتې او د علم د زده کولو دپاره خپل ټول طاقت وښندی. تر کومه وخته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات و او په دې دنیا کې تشریف درلودی، عبدالله د هغه د روانو اوبو څخه څښل کول، د هغه د علم د نور څخه زړه روښاناوه. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب و جوار ته ولاړی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو وفاته علماو ته مخ ونیوی، د هغو څخه زده کړه کول او د هغو څخه علم راټولاوه. عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې خبرې کوي او وایي کوم وخت چې به خبر سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه د فلاني سړي سره یو حدیث ته، نو د غرمې د خوب پر وخت به د هغه د کور و دروازې ته ورغلم او د هغه د کور د چارچوب سره به مې پټو تر بغل لاندې کړي او د هغه سړي د راوتلو په انتظار به کښېنستم. باد به دونه دوړې را باندې پاشلې څونه چې د خوښه وه، یعنی خاورې او دوړې به را باندې اورېدلې، خو زه به د هغه سړي په انتظار ناست وم. هو زه په دې پوهېدم که مې دروازه ورټکولې او د ملاقات اجازه مې غوښتې وای اجازه یې راکول، خو ما دا کار نه کاوه، بلکې د هغه د راوتلو په انتظار به ناست وم. دا هم په دې خاطر چې د هغه زړه راضي او خوشحاله وساتم. کم وخت چې به هغه د کوره راووتی او زه به پر دغه حال ولیدم، نو به راته وویل ای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو څنګه راغلی یې؟ ولې دې څوک نه رالیږي چې زه درغلی وای؟ ما به ویل یا دا پر ما حق دی چې درته راسم. خلق په علم پسې ځي، علم په خلقو پسې نه ځي. او بیا به مې د هغه حدیث پوښتنه ځینې وکړه. سبحان الله، تاسې دغه اخلاق او دغه حق پیژندنې ته وګورئ او بیا یې د نن ورځې د حالاتو سره مقایسه کړئ. خیر، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لکه څرنګه چې خپل ځان د علم په طلب ستړی کاوه او ظهیراوه، دغه رنګه د علماو عزت کاوه، د هغو درجه او مقام ته په قدر او لوړه سترګه کتل. د مثال په ډول به دغه یوه واقعه درته بیان کړم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی کاتب و
او په فقه، قضا، قراءت او علم میراث کې د مدینې منورې د اوسیدونکو لوی عالم و. هغه اراده وکړه چې پر خپل بوده سپور سي. دغه هاشمي ځوان عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه په حضور کې داسې ولاړ و لکه مریی چې د بادار په حضور کې ولاړ وي. د هغه رکاب یې ورته ونیوی او د هغه د بوده قیزه یې په لاس کې نیولې ولاړ و. مثلا لکه د نن ورځې یو نوکر موټروان چې خپل مالک ته د موټر دروازه خلاصوي او بیا چې هغه کښیني دی په ډېر ادب او احتیاط سره د موټر دروازه بند کړي. نو عبدالله رضی الله تعالی عنه د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په مقابل کې دغسې عمل وکړي. زید رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا ابن عم رسول الله، یا ابن عم رسول الله، پرېږده دغسې مه کوه. عبدالله ورته ویل موږ ته امر سوی دی چې د خپلو علماو سره دغسې معامله او ادب وکړو. زید ورته ویل ته دې لاس راښکاره که. ابن عباس رضی الله تعالی عنه لاس ورته راویستی. زید ورکوږ سو او د هغه لاس یې مچ کړي او ویل موږ ته امر سوی دی چې د خپل نبي د اهل بیت سره دغسې معامله وکړو. سبحان الله، دا څنګه اخلاق و؟ که تاسې د ټولو اصحاب کرامو ژوند او اخلاقو ته وګورئ، د دوی اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مبارک قول تصدیق کوي چې فرمایي زما اصحاب لکه ستوري، په هر یو پسې چې اقتدا وکړي حق لار مو پیدا کړه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تر هغو پورې د علم په طلب مشغول و تر څو چې په علم کې داسې مقام او درجې ته ورسېدی چې نابغه انسانان یې په تحیر او تفکر کې واچول چې دا څونه علم دی. مسروق ابن الاجدع رضی الله تعالی عنه چې د لویو او معززو تابعینو څخه دی د عبدالله په باره کې وایي کم وخت چې به مې ابن عباس ولیدی ما به ویل چې تر ټولو خلقو ښایسته دی، چې بیا به خبرې کولې ما به ویل چې تر ټولو خلقو فصیح دی، چې بیا به حدیث بیانول ما به ویل چې تر ټولو خلقو عالم دی. اجمل الناس، افصح الناس او اعلم الناس، دا هغه صفتونه دي چې د مسروق رضی الله تعالی عنه د طرفه ورکول سوي دي. کم وخت چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته دون علم سره یو ځای سو، کم چې دی ارزو درلوده نو د متعلمۍ څخه و معلمۍ ته واوښتي و نور خلقو ته درس او تعلیم کاوه او د کور د مسلمانانو د پاره پوهنتون وګرځېدی. هو واقعا هم د اوسنی عصر جامعه یا پوهنتون چې هر معنا لري د عبدالله ابن عباس کور په کامله معنا سره پوهنتون او جامعه و. فقط یو فرق چې د عبدالله د پوهنتون او د نن ورځې د جامعې یا پوهنتون په مابین کې موجود و هغه دا چې د نن ورځې پوهنتونونه په لسهاو او ګای په سلهاو استادان لري، مګر د ابن عباس رضی الله تعالی عنه پوهنتون فقط د یو استاد پر اوږه تکیه کړې وه چې هغه په خپله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. د عبدالله رضی الله تعالی عنه د ملګرو او اصحابو څخه یو نفر روایت کوي او وایي د عبدالله رضی الله تعالی عنه یو مجلس مې ولیدی که ټوله قریش په هغه یو مجلس فخر وکړي د دوی دپاره کافي فخر دی. وایي ما ولیده چې ډېر خلک په هغه لارو او کوڅو کې سره راټول سوي وه کوم چې د عبدالله و کور ته ورتلې. دغه لارې او کوڅې ټوله په خلقو داسې ډکې وې چې د لارې تېرېدونکو دپاره په کلي ډول سره لار بنده وه، څوک نه سوای تېرېدلی. نو وایي زه د عبدالله کور ته وردنوتلم او دی مې خبر کړي چې د کور د مخه دي ډېر زیات خلک ولاړ دي. عبدالله ویل د اوداسه اوبه راته راوړه. اوبه مې ورته راوړې او داسې یې تازه کړي. ویل ورووځه او خلقو ته ووایه کم څوک چې د قرآن مجید او د هغه د حروفو په متعلق د پوښتنو اراده لري هغه دې کور ته دننه راسي. زه ورووتلم او خلقو ته مې وویل دونه خلق کور ته را داخل سوه چې خونه او سرای په ډک سوه. د داسې شي پوښتنه یې نه ده کړې چې عبدالله دې د هغه جواب نه وي ورکړی. یعنی د هر شي پوښتنه چې کول عبدالله رضی الله تعالی عنه د هغه جواب ورکاوه او هغه د دوی د پوښتنو پر اندازه بلکې تر هغه زیات نور معلومات هم ورته بیان کړه او بیا ورته وویل چې اوس نو تاسې د هغه نورو ورونو دپاره لار خلاصه کړئ.
دا خلق ووتل او ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیا ماته وویل ورووځه او ورته ووایه که څوک غواړي چې د قرآن کریم د تفسیر او تاویل پوښتنه وکړي هغه دې راسي. زه ورووتم او خلقو ته مې دا خبره وکړه. نو دونه خلق کور ته راغله چې کوټه او سرای بیا په ډک سوه. خلقو د هیڅ داسې شي پوښتنه نه ده کړې چې عبدالله دې د هغه جواب نه وي ورکړی او پر هغه سربیره نور هم عبدالله رضی الله تعالی عنه د هغو د پوښتنو پر اندازه بلکې تر هغه زیات نور معلومات هم ورته بیان کړه او بیا یې ورته وویل چې اوس مو نو هغه نورو وروڼو ته نوبت ورکړي. دا خلق ووتل او بیا عبدالله رضی الله تعالی عنه ماته وویل ورووځه او ورته ووایه که څوک د حلال او حرام او د فقهي مسائلو په متعلق پوښتنې لري هغه دې راسي. زه و خلقو ته ورووتم او خلقو ته مې دا خبره وکړه. بیا دونه خلق راغله چې خونه او سرای په ډک سوه. هیچا د داسې شي پوښتنه نه ده کړې چې عبدالله دې د هغه جواب نه وي ورکړی او بیا یې د دوی تر پوښتنو زیات نور هم ډېر زیات معلومات ورته بیان کړه او ویل چې اوس مو نو و هغه نورو وروڼو ته لار ورخلاصه کړي. دا خلق هم ووتل او بیا عبدالله راته وویل و خلقو ته ورووځه او ورته ووایه که څوک د علم میراث او د هغه په مثل پوښتنې لري راجې سي. زه ورووتم او خلقو ته مې وویل دونه خلق راغله چې بیا خونه او سرای په ډک سوه. خلقو چې هر څه پوښتنې درلودې عبدالله د هغه ټولو جوابونه ورته وویل او په دغه باره کې د دوی د پوښتنو پر اندازه نور معلومات هم ورته بیان کړه او بیا یې ورته وویل چې هغه نورو وروڼو ته مو لار ورخلاصه کړي. دا خلق هم ووتل او بیا یې ماته وویل ورووځه او خلقو ته ووایه که څوک غواړي چې د عربي ژبې شعر او د عربو د عجیب او غریب بیان یعنی ادب او فصاحت په متعلق پوښتنې لري هغه دې راسي. بیا دونه خلق کور ته را داخل سوه چې خونه او سرای یې ډک کړه. خلقو د هیڅ داسې شي پوښتنه نه ده کړې چې عبدالله رضی الله تعالی عنه دې جواب نه وي ورته ویلی او دغو نه نور زیات معلومات یې هم ورته بیان کړل. د دغه خبر راوي وایي که ټوله قریش د عبدالله په دغه یوه ورځ فخر وکړي دا به واقعا هم د دوی دپاره فخر وي او داسې معلومیږي چې عبدالله رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې دغه مختلف علمونه د هفتې پر ورځو وویشي دپاره د دې چې بیا یې د کور پر دروازه او لارو کوڅو کې داسې ازدحام او بیروبار جوړ نسي. نو د هفتې یوه ورځ یې د تفسیر د درس دپاره خاص کړه. بې له تفسیره بل شی یې نه بیاناوه او یوه ورځ یې د فقهي مسایلو دپاره وټاکله. یوه ورځ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غزواتو د بیان دپاره خاص کړه او یوه ورځ فقط د شعر او فصاحت دپاره وه او یوه ورځ د عربو د تاریخ دپاره وه. هیڅ وخت د عبدالله سره یو عالم نه دی کښېنستلی مګر د عبدالله و علم او پوهی ته تسلیم سوی او عاجزه سوی دی او هیڅ وخت یو پوښتنه کوونکي داسې پوښتنه نه ده ځینې کړې چې د عبدالله رضی الله تعالی عنه سره دی د هغه پوښتنې جواب او معلومات نه وي حاصل کړي. عبدالله رضی الله تعالی عنه د علم بحر و سره له دې چې عبدالله په عمر کم و مګر د خپل علم او فقه په برکت د خلافت راشده مستشار او مشاور و. کم وخت چې به و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو مشکله مسله او سخت معضله ورپېښه سوه نو به د صحابه کرامو مشران راوغوښتل او د هغو سره به عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم راوغوښتي. کم وخت چې به عبدالله و مجلس ته حاضر سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به خپل ځان ته نږدې کښېناوه او د ده به ډېر عزت کاوه د ده درجه او مقام یې لوړاوه او عبدالله ته به ویل پر موږ دغه مسئله یا دغه کار ډېر مشکل سو چې ته د هغه او د هغه د امثالو دپاره یعنی زموږ د دغه مشکل او د دغسې نورو مشکلاتو د حلولو دپاره اهل وړ او لایق یې. یو وخت پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ملامتي وویل سوه چې ته عبدالله تر نورو د مخه کوې او دی د صحابه کرامو د شیخانو او مشرانو په جمله کې داخل کړی دی حال دا چې دی تر اوسه پورې هلک دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل انه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول یعنی دی د شیخانو ځوان دی شیخ دی خو ځوان دی په شکل ځوان
په عقل شیخ، حاجت پوره کوونکی ژبه لري، هو عاقل او تدبیر کوونکی زړه لري. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقوله ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په باره کې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که څه هم د خاصو او پوهانو خلقو مرجع او استاد و هغو ته علم او فقه ورښول، مګر د عامو خلقو چې ستا په راسته او چپه اوږه موجودې دي، دغه بې حیایي په خپله تر هغه ګناه په کمه نه ده. او دا چې ته د ګناه کولو په وخت کې خاندې او ته ځان نه پوهوې یا نه یې خبر چې الله جل جلاله به څه در سره وکړي، دغه بې خبري او بې پروایي دي په خپله تر هغه ګناه لو ګناه ده. سبحان الله. انسان د ګناه کولو په وخت کې او یا تر ګناه کولو وروسته دا فکر کوي چې ما یوه ګناه وکړه، مګر دی نه پوهیږي چې د هغې یوې ګناه په بغل کې څو نورې تر هغې لویې ګناوې ورسره کوي. اول د ملایکو په حضور بې حیایي، دوهم دغه بې خبري، خندا او بې پروایي چې الله جل جلاله به څه راسره وکړي. حال دا چې دغه ضمني ګناوې تر هغه اصلي ګناه لویې او عظیمې دي. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي دا چې یوه ګناه در څخه پاته سي او ته د هغې په پاته کېدو غمجن سي، دغه حزن او غم دي تر هغه ګناه لو ګناه ده. مثلا یو سړی وایي اووی هغه فلانی فلم مې نه ولیدی، یا هغه فلانی شی مې ولې نه کوي غلا، یا فلانی بد او حرام کار مې ولې ونه کوي. دغه حسرت او ارمان دي تر هغه اصلي ګناه لو ګناه ده. او یادا چې ته ګناه کوې باید دې پرده وښوروي، ته وارخطا او وبېرېږې. حال دا چې د الله جل جلاله د کتلو او لیدلو څخه دې نه زړه مسترب او نه وارخطا دی. دغه دې په خپله تر هغه ګناه ډېره لو ګناه ده. ای ګناهکاره، ته پوهېږې چې د ایوب علیه السلام ګناه څه وه چې الله عز وجل په مال، اولاد او بدن کې په ابتلا او امتحان اخته کړي؟ فقط د هغه کوتاهي دا وه چې یو مسکین د هغه څخه کومک وغوښتی چې د فلاني د ظلم څخه مې خلاص کړه، خدا علیه السلام یې کومک ونه کړي. ورونو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه نه و چې خلقو ته ښې لارې ورښیي او دوی عمل نه پکوي. خلق د بدو کارو څخه منع کوي او خپل ځان نه منع کوي، بلکې عبدالله رضی الله تعالی عنه صوام النهار وقوام اللیل و، د ورځې روژه، د شپې لمونځ او تهجد. عبدالله ابن ملیکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حال راته بیانوي او وایي زه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې ملګری سوم. نو هر وخت چې به مو د شپې واړول، عبدالله به په نیمه شپه کې د لمانځه دپاره راکښېنستی او خلق به د ډېرې ستړیا په خاطر بیده وه. او یوه شپه مې ولیدی چې دغه آیات شریف یې وایه وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. او راغلی بېهوشۍ سختۍ د مرګ د پاره د دې چې په حق سره یې په سترګو ووینې. دا مرګ هغه مرګ دی چې ته به د هغه څخه همیشه تښتېدلې او نه دې منې. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه آیات شریف وایه په لوړ آواز او سګلوی یې ورسره ژړل او تر هغو یې تکراراوه تر څو چې باندې سهار سو. ورونو د دغه آیات شریف په تلاوت او په تکرارولو یوازې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه شپه نه ده سهر کړې، بلکې ډیرو اصحاب کرامو او بزرګانو یوازې د دغه آیات شریف په ویلو او ژړا شپې رونې کړي او سهر کړي دي. نو زه به هم د دغه آیات شریف ترجمه په یو څه تفصیل سره درته بیان کړم چې موږ یې هم لږ په قدر او اهمیت پوسو. دا آیات شریف د سورت قاف 19 نمبر آیات دی او هغه حالت بیانوي چې و انسان ته د زکندن په وخت کې پیښیږي. د زکندن په وخت کې د یوه طرفه پر انسان جسمی او بدني دردونه تیریږي. موږ او تاسې اوس د هغو دردو تصور نسو کولای. د انسان هر رګ جلا جلا په درد او تکلیف اخته وي. ټول بدن داسې وي لکه د زوزانو یو لوی شاخ چې پکښې راکشیږي.
سا او نفس بند کیږي، لکه د انسان سا چې د ستنې تر سپم وځي. د بله طرفه دفتر او دوسیه ټوله تیار او مکمل سوی وي، د الله عز وجل و حضور ته ورځي. د بله طرفه د مال، اولاد، ښځې، موټر، کوټۍ، باغ او تجارت څخه د ابد دپاره جلا کیږي. په دغه وخت کې جنت او دوزخ ویني. ټوله هغه خبرې چې الله او د هغه رسولانو یې خبر ورکړی وو ورته معلومې او ښکاره سي. هغه پردې چې اوس زموږ پر سترګو پرتې دي هغه ایسته سي او د آخرت ټول کارونه قطعي او یقیني سي، چې دا ټوله د الله عز وجل د دغه قول ترجمه ده: وجاءت سکرة الموت بالحق. او بیا نو منکر انسان ته وویل سي: ذلك ما كنت منه تحید. دا مرګ هغه مرګ دی چې ته د هغه څخه تښتېدلې، ځان دې ځینې ساتي. انسان ډېر کوشش کوي چې د مرګ څخه ځان وساتي او د هغه د بد خوند او وحشت څخه خلاصي، یوې خوا او بلې خوا ته لاس او پښې غورځوي. د دغه ټوله تیښتې سره سره د مرګ لحظه وروسته کېدونکې نه ده. آخر مرګ راتلونکی دی، هیڅ حیله او تدبیر د مرګ مخ نسي نیولی. او ورته وویل سي: ذلك ما كنت منه تحید. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دغه یو آیات په تلاوت او ژړا شپه سهار کړه. ورونو، اصحاب کرامو او بزرگانو د قرآن مجید تلاوت موږ پر قسم نه کاوه چې هله ژر سوره یا سپاره ختم کړه، بلکې ډېر د اصحاب کرامو د یو آیات په تلاوت شپه سبا کول او تر سهاره به ورسره ژړل. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د علم و هغه لوړ مقام او درجې ته رسېدلی و چې پاچاهانو یې سیالي نسوای کولی. یو کال معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین د حج دپاره مکې مکرمې ته راغلی و. په دغه کال عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم حج ادا کاوه. د معاویه رضی الله تعالی عنه سره د دولت ډېر خلق ورسره و، وزیران، امیران، عسکر او پیرداران. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې پر هیڅ منصب او امارت نو مقرره، خو هغه خلق چې په عبدالله رضی الله تعالی عنه پسې و تر هغو خلقو ډېر زیات و چې په معاویه رضی الله تعالی عنه پسې و. خو د عبدالله ملګري ټول د ده شاګردان او طلاب العلم و. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو اویا کاله ژوند وکړي چې په دغه یو اویا کاله کې دنیا په علم، فهم، حکمت او تقوا ډکه کړه. کم وخت چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل رب و ملاقات ته ورغلی او د اجل و بلونکي ته لبیک ووایه، د جنازې لمونځ محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما چې په محمد ابن الحنفیه سره مشهور دی پر ادا کړي. د عبدالله و جنازې ته په هغه وخت کې پاته او موجود اصحاب کرام، معزز او مکرم تابعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین حاضر سوي وه. په هغه وخت کې چې پر عبدالله رضی الله تعالی عنه یې خاورې ور اړولې، خلق واورېده چې یوه قاري د سورة الفجر دغه مبارک آیاتونه تلاوتول: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورونو، د انسان نفس یو نفس دی، خو دغه نفس د خپل حال په اعتبار درې نومه لري: نفس مطمئنه، نفس لوامه، نفس اماره. هغه نفس چې د لوړ عالم پر طرف مائل وي او د الله عز وجل په طاعت او عبادت کې خوشحالي ورته حاصلیږي او د شریعت په پیروي کې مطمئن او راضي وي، دې نفس ته نفس مطمئنه وایي. دوهم نفس اماره هغه نفس دی چې د کښته عالم پر طرف مایل وي، په دنیوي خوندو او په دنیوي خواهشاتو مبتلا او اخته وي، د بدی پر لوري رغبت وي، د شریعت په پابندیو کې ناراضه وي، هر څه چې د شریعت او اسلامي احکامو څخه لري وي دی خوښ وي. دا نفس اماره بالسوء سو، ځکه دی انسان امر کوي چې په بدو کارو مشغول وي. او دریم نفس هغه چې نفس لوامه ورته ویل کیږي، هغه نفس دی چې کله د کښته عالم پر طرف میلان لري، په شهوت او غضب اخته کیږي او کله بیا د لوړ عالم پر طرف رهي کیږي.
د ټولو خرابو او بدو کارو څخه تښتي. که یو وخت یو بد کار یا خرابي ځینې پیښه سي، پر هغه پښیمانه وي او په شرمیږي چې دغه نفس لوامه د نفس مطمئنه او نفس اماره په مابیني حالت کې دی. نفس لوامه په قرآن مجید کې د سورة القیامه په 2 نمبر آیات کې ذکر شوی دی. الله عز وجل فرمایي ولا اقسم بالنفس اللوامه، او نفس اماره د سورة یوسف په 53 نمبر آیات کې ذکر شوی دی ان النفس لاماره بالسوء، او نفس مطمئنه دلته په سورة الفجر کې ذکر شوی دی. او اوس به د هغه مشرفو آیاتو ترجمه درته بیان کم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د شخېدو په وخت کې واورېدل سوه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای آرام نیونکې نفسه، ای هغه نفسه چې د الله په ذکر او یاد سره راحت درته حاصلیږي، ای هغه نفسه چې په خپل حقیقي محبوب پورې دې زړه تړلی وو، ارجعي الى ربك راضیه مرضیه، رجوع وکړه د دنیا څخه د خپل رب و طرف ته په داسې حال کې چې ته به د الله څخه راضي او الله جل جلاله به ستا څخه خوښ او راضي وي، او د هر قسم فکرو څخه لرې اوسه، په خوښي او آرامي سره ژوند تېروه. فادخلي فی عبادي، او زما د مخصوصو بندگانو په ډله کې شامل سه، هغه ځای ته ورسه چې زما خاصو بندگانو ته ټاکل شوی دی. وادخلي جنتي، او زما په جنت ننوځه، په جنت کې واوسېږه. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مقبره د سعودي عربستان د طائف په ښار کې واقع ده، او د رضی الله تعالی عنه د مقبره سره یو ډیر لوی مسجد جامع موجود دی چې د عبد الله ابن عباس د مسجد په نامه سره یادېږي، او د طائف د ښار مرکزی او مشهوره مسجد هم دغه مسجد دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. محترم ورونو، اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه د یو بل جلیل القدر صحابي د ژوند یو څه حالات درته بیان کړم چې دغه صحابي نوم عویمر ابن مالک الخزرجي دی چې د مدینه منورې د انصارو څخه دی، او په اسم کنیه سره مشهور دی چې ابو دردا رضی الله تعالی عنه ورته ویل کیږي. نو عویمر ابن مالک الخزرجي یعنی ابو دردا سهار وختي د خوب راپورته سو او خپل هغه بت ته ورغی چې په خپل کور کې په یوه خونه کې پر یو لوړ ځای ایښی و. دغه بت عزت او احترام یې وکړي، او بیا یې په هغه شو اصلي عطرو خوشبویه کړي کم چې د په دکان کې تر ټولو ښه او بهترین عطر و، او بیا یې پر دغه بت هغه نوی او د اصلي ورېښمو څخه جوړ شوی ټوکر واچاوه، هغه چې په پرون کې یو تاجر د یمن څخه په هدیه او سوغات کې ورته راوړی و. کم وخت چې لمر راوختی، ابو دردا د کور څخه د خپل دکان و طرف ته رهي سو. په لار کې ولیده چې د یثرب لارې او کوڅې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اصحابو ډکې دي، تازه د بدر د غزا څخه را رسېدلي دي، او د دوی و مخته د قریشو د بندیانو ډلې روانې دي چې په بدر کې نیولې وه. نو ابو دردا هلته ګوښه ودرېدی، مګر لږ وخت وروسته یې د مسلمانانو په ډله کې یو ځوان ولیدی چې هغه هم د خزرج د قبیلې څخه و. نو ابو دردا دغه ځوان څخه د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د حال پوښتنه وکړه. خزرجي ځوان ورته وویل چې هغه په جنگ کې ښه امتحان ورکوي او جوړ روغ د غنیمتو سره سالم غانم بیرته راغی. ځوان و ابو دردا ته د عبد الله ابن رواحه د صحت او عافیت اطمینان ورکړي، او خزرجي ځوان د دې پوښتنې څخه په تعجب کې هم نسو چې څنګه یو مشرک د یو مسلمان د حال پوښتنه کوي، ولې چې هغه ځوان او حتی د مدینې منورې ټول خلک د ابو دردا او عبد الله ابن رواحه په هغه ټینګه دوستي او انډوالۍ خبر و. خلک په دې خبر و چې په جاهلیت کې د ابو دردا او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ټینګه ورورګلوي وه. کم وخت چې مدینه منورې ته اسلام راغی، عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قبول کی او ابو دردا رد کی، مګر سره دغه دوه نفرو هغه ټینګ تعلق پر ځای پاتو. دغه د دین اختلاف د دوی دوستی او آشنایی ورون نشکوله. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه به همیش د ابو دردا ملاقات او لیدلو ته ورتلی، او هغه به و اسلام ته رابلی، د اسلام شوالی او مزایاوی به ورته بیانولې، او پر دې به ډیر ارمان کاوه چې ستا عمر پر شرک تیریږي. د ابو دردا د ژوند چې به هر ورځ پر کوپر تیرېده، عبد الله به په غمجن و. نو په دغه ورځ چې مسلمانان د بدر راغله، ابو دردا د عبد الله د حال پوښتنه وکړه او بیا خپل دکان ته ورسېدی،
او پر هغه خپل لوړه کرسي یا چوکۍ کښېنستی، خرید او فروش شروع کړي. خپلو نوکرانو ته امرونه کول، دا وکئ دا مکوئ. مګر ابو دردا نو خبر چې هلته د په کور کې څه پیښیږي. په دغه وخت کې چې ابو دردا په خپل دکان کې په خرڅولو او رانیولو مشغول وو، عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د ابو دردا و کور ته روان وو او د یو مهم کار اراده کړې ده. کم وخت چې د کور دروازې ته ورسېدی، ویلې ده چې د کور دروازه خلاصه ده او ام دردا د ابو دردا ښځه په سرای کې ناسته ده. عبد الله ورته ویل السلام علیک یا امه الله، یعنی د الله جل جلاله منځي. هغې ویل وعلیک السلام د ابو دردا وروره. عبد الله ویل ابو دردا چیرې دی؟ ښځې ویل دکان ته تللی دی، لږ وخت وروسته به راسي. عبد الله ویل اجازه راکوې چې کور ته درسم؟ هغې ویل هر کله راسي. لارې ورېله کړه. ښځه ولاړه د کور په ترتیب او د اولادو په روزنه مشغوله سوه. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه و هغه خونې ته ورغی چې د ابو دردا هلته خپل بد ایښی و او هغه تبرزن چې ورسره راوړی و راوکشي او پر بت یې راواچول. ماتوي او وایي هر هغه شی چې د الله سره عبادت کیږي هغه باطل دی، تر څو بت یې ټوټه ټوټه کړي. نو د ابو دردا د کوره راووتی. لږ وخت وروسته د ابو دردا ښځه و هغې خونې ته ورغله، ویلې ده چې بت ټوټه ټوټه پروت دی. لو چغه یې وکړه لکه ټکه چې پر اولویږي. ویلې ده چې د بت ټوټې شاوخوا پر مځکه پاشلي دي. ښځې خپل مخ په چپلاخو واهه او ویل یې هلاک دې کړم، ای د رواحه زو، کور دې را خراب کړي. لږ وخت وروسته ابو دردا کور ته راغی. ویلې ده چې ښځه یې د هغه خونې مخ ته ناسته ده چې په هغه کې هغه بت پروت دی، ژاړي او په لوړ اواز ژاړي. د بیرې او وارخطایي علامې یې پر مخ ښکاره دي. ابو دردا ویل څه درته پیښه ده؟ ښځې ویل چې ته نه وې، ستا ورور عبدالله ابن رواحه راغی او ستا په بت یې دغه وکړه چې دا وینې. ابو دردا و بت ته وکتل، ویلې ده چې ټوټې ټوټې پروت دی. پر سر یې د قهر لمبه وګرځېده او دا قصد یې وکړي چې د دغه بد کسات او بدله واخلي. مګر لږ وخت وروسته یې قهر آرام سو او په دغه پیښه سوې حادثه کې فکر وواهه او د ځان سره وویل که په تابت کې خیر وای، خو د خپل ځان څخه به یې دغه وهل او ماتول دفع کړي وای، خپل ځان به یې ساتلی وای. او بیا نو په تلوار و عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته ورغی او د هغه ځای څخه دواړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. او ابو دردا رضی الله تعالی عنه خپل داخلېدل و دین اسلام ته اعلان کړ. نو دی د خپل کلی آخري نفر و چې په اسلام مشرفه سو. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ایمان راوړي او د اول لحظه څخه د ایمان پر الله او رسول الله د بدن په هر ذره او د وینې په هر ساعت کې ګډ سو او پر هغه خیر چې د څخه په پخوا کې پاتې سوی وو ډېر پښیمانه وو. او هغه چې تر د مخه د ملګرو دینی معلومات حاصل کړي وو، کتاب الله یې په یاد کړی وو، د تقوا او عبادت ذخیره یې د خپلو ځانو دپاره نیولې وه. د ځان ډېره کمبودي بلل او په غمجن وو. نو یې قصد وکړي چې په زحمت او کوشش هغه د څخه تېر سوي شیان لاسته راوړي، د شپې او د ورځې په ستړیا په قافله پسې ځان ورسوي او حتی غواړي چې تر هغو د مخه سي. نو یو عبادت ته داسې ملا وتړل لکه تاریک الدنیا او علم ته داسې متوجه سو لکه تږي و اوبو ته. د شپې او د ورځې به و کتاب الله ته جوړېدلی و، په یاداوه به او په معنا کې به فکر واهه. کم وخت چې ولیده چې تجارت یې د عبادت خوند ور خرابوي او علمي مجلسونه ځینې پاته کوي، نو یې تجارت بې له تردد او بې له پښیمانۍ پرېښاوه. یو وخت یو چا د تجارت د پرېښولو پوښتنه ځینې وکړه. ابو دردا په جواب کې ورته وویل د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره آشنا سم تاجر وم. کم وخت چې مسلمان سوم غوښتل مې چې تجارت او عبادت دواړه سره جمع کم، یعنی دواړه وکم، مګر دا کار نسوای کېدای. د زړه دغه مراد مې نه حاصلېدی، نو مې تجارت پرېښاوه او عبادت ته مې مخ ور واړاوه. او قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، خوښ نه لرم او نه یم خوښ چې زه نن ورځ د مسجد په دروازه کې یو دکان ولرم او د جماعت یو لمونځ هم نه راڅخه تېرېږي او هره ورځ 300 دیناره وګټم. یعنی دغه حال مې نه دی خوښ. بیا یې و هغه پوښتنه کوونکي ته وکتل او ویل زه نه وایم چې الله جل جلاله بیعه حرامه کړې ده.
مګر زما دا خوښه ده چې د هغو کسانو څخه سم چې تجارت او خرید او فروش یې د الله جل جلاله د ذکر څخه نه منع کوي، نه راګرځوي. ابو درداء رضی الله تعالی عنه یوازې تجارت نه پرېښاوه بلکې دنیا یې پرېښول. د دنیا د شایست او فیشن څخه مخ وګرځاوه. د دنیا د ټولو نعمتو څخه فقط په یوه وچه ګوله ډوډۍ او په یوه زږه ټوکر چې بدن یې ورپټاوه راضي سو. د شدید یخ په شپه څو نفره میلمانه ورته راغله، خواړه خو یې ښه تاوده ورته راوړه، مګر تلتکان او د بېدېدو دپاره یې بستر نه ورته راوړي. اوس چې میلمنو د خوب اراده وکړه نو ویل تلتکان نسته، څنګه به کوو؟ د میلمنو څخه یو نفر وویل زه و ابو درداء ته ورځم او ورته وایم چې تلتکان کومه دي. هغه بل ورته ویل پرېږده، خو هغه اول نفر ټینګ و، ویل یا خامخا ورځم. څو ورغلی او د خونې په دروازه کې ورته ودرېدی. ویلې ده چې ابو درداء څنګه اچولی دی او ښځه یې نږدې ورته ناسته ده. دوی دواړه داسې کالي نه لري چې څوک دې د یخه وساتي. نو سړی و ابو درداء ته وویل وینم دي چې ته هم داسې شپه تېروې لکه موږ چې تېروو، کالي یا تلتکان مو چیرې دي؟ ابو درداء ویل موږ هلته یو بل کور لرو چې مقصد یې قبر او آخرت و. هر شی چې پیدا کو هلته یې لیږو. که مو اوس په دې کور کې شی پرې ایښی وای یا مو درلودای تاسې ته به مې دروړی وای. او بیا هغه لار چې زموږ کور ته ورغلې ده ډېره سخته لوړه ده، نو پر هغه لار تر درانه سړي سپک سړی ښتلای سي. نو موږ دا قصد کړی دی چې خپل درانه بارونه لږ کړو. بیا یې نو هغه سړي ته وویل ایا زما په خبره پوه سوې؟ هغه ویل هو پوه سوم او الله دې د خیر جزا درکړي. او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنه د ابو درداء څخه وغوښتل چې په شام کې یو وظیفه او حکومتي کار پر غاړه واخلي، خو ابو درداء رضی الله تعالی عنه دا نکړه قبوله. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ټینګ سو. نو ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل که دې خوښه وي فقط دونه کولای سم چې هلته ولاړ سم او د هغه ځای خلقو ته کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ور وښیم او لمنځونه ورکم. عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه راضي سو او ابو درداء دمشق ته ولاړی. کم وخت چې هلته ورسېدی ویلې ده چې د هغه ځای خلق په عیش او عشرت اوخته دي او په دنیوي ژوند کې غوټه دي. دا حال یې نسو خوښ. نو یې خلق و مسجد ته راوغوښتل. خلق هم راټول سوه. ابو درداء رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا اهل دمشق تاسې مې په دین کې وروڼه یاست او د کور مې همسایګان یاست او و دشمن ته مې ملګري یاست. یا اهل دمشق چې شي مو زما د دوستۍ څخه منع کوي او چې شي مو زما د نصیحت د قبلولو څخه منع کوي. زه ستاسې څخه شی نه غواړم، نصیحت مې و تاسې ته دی، نفقه او مصرف مې پر بل چا دی. څه سبب دی چې زه وینم علما مو ځي یعنې مړه کېږي او نور خلق مو علم نه زده کوي، او زه مو وینم چې و هغه شي ته جوړېدلي یاست چې د هغه کفالت او ضمانت الله عز وجل کړی دی چې رزق دی، او هغه چې په امر کړه سوي یاست هغه مو پرې ایښی دی چې دا بیا عبادت دی. ولې مو زه وینم چې هغه شیان جمع کوئ چې تاسې نه خورئ، هغه تعمیرونه آبادوئ چې تاسې نه پکښې اوسېږئ، د هغه شیانو امیدونه کوي چې تاسې نه ورسېږئ. تر تاسې د مخه نورو قومو هم مالونه جمع کړه او امیدونه یې درلوده د ځانو خطا او امیدونه یې درلوده. لږ وخت نه و تېر سوی چې هغه د دوی جمع کړي مالونه هلاک او برباد سوه. امیدونه یې د ځانو خطا ایستل وګرځېده او کورونه یې قبرونه سوه. یا اهل دمشق هغه د عاد قوم و چې مځکه یې په مالو او اولادو ډکه وه. اوس څوک زما څخه د عادیانو میراث په 2 درهمه رانیسي؟ د ابو درداء په وعظ او نصیحت د خلقو ژړا تر مسجد د باندې اورېدل کېده. د دغې ورځې څخه ابو درداء رضی الله تعالی عنه په دمشق کې د خلقو د مجلس پر ځایو ګرځېدی، پر دکانو او بازارو ګرځېدی، خلقو ته نصیحت کاوه، د خلقو و پوښتنو ته جوابونه ورکول، جاهلانو ته تعلیم کاوه، غافلان یې راویښول او متوجه کول. هر فرصه یې غنیمت بلل او د هرې موقع څخه استفاده کول. یو ورځ پر یوه ډله راغلی چې خلق پر یوه سړي راټول سوي دي وهي او ښکنځل ورته کوي. ابو درداء رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی، ویل څه خبره ده؟ خلقو ورته ویل یوه سړي ډېره لو ګناه کړې ده. ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل که دا سړی په څا کې لوېدلی وای نه مو رایستی؟ خلقو ویل هو رایستی مو. نو ویل اوس هم مې وهئ، مه ښکنځل ورته کوئ بلکې نصیحت ورته وکئ او پوه یې کئ.
او د هغه الله حمد ادا کوي چې تاسو د دغه ګناه څخه خلاص کړی یاست. خلق ویل ایا ستاسو د څخه بد ناراضي؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ویل دغه کار څخه بد راځي چې دا کار پرېښاوه، دی مې ورور دی. هغه سړی هم پر خپل کار پښیمانه سو او خپل توبه اعلانول. یو ځوان و ابو درداء رضی الله تعالی عنہ تراغي ویل یا صاحب الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیت او نصیحت راته وکړه. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ویل ای زویه، الله عز وجل پر راحت او غنا کې یادوه چې په تکلیف او مشقت کې دی یاد کې. ای زویه، یا عالم یا متعلم یا د دوی هم نشینه اوسه، مگر څلرم مکیږه چې هلاکیږي. د څلرم څخه مقصد جاهل دی. ای زویه، ستا کور باید مسجد وي، یعنی ډیر وخت باید په مسجد کې تیر کې. ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واوریدل چې وی فرمایل مسجد د هر پرهیزګار کور دی. حدیث د هر هغه چا د پاره چې مسجد یې کور وي، الله عز وجل د راحت او پراخي، د رحمت او پر پل صراط د تیرېدو ضمانت کړی دی. یو وخت د ځوانانو یوه ډله په یوه لار کې ناست وه، مجلس یې کاوه او تیرېدونکو ته یې کتل. ابو درداء رضی الله تعالی عنه پر دوی راغلی او ورته ویل یې ای زامنو، د مسلمان د پاره خپل کور عبادت خانه ده، ځان او سترګې د ګناهو څخه منع کیږي، ځانونه د بازارو او کوڅو د ناستو څخه وساتئ، ځکه دغه ناسته لهوه او د عبادتو رژېدل دي. کم وخت چې ابو درداء په دمشق کې اوسېدی، معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما چې د شام امیر و، د خپل زوی یزید د پاره د ابو درداء رضی الله تعالی عنه ولور ته مرکه وکړه. ابو درداء رضی الله تعالی عنه دغه دوستی ممانعت وکړي او خپل لور یې چې درداء نومېده د عامو مسلمانانو و داسې چاته ورکړه چې د هغه د دین او اخلاقو څخه راضي و. دا خبره په خلقو کې نشر سوه او ویل یې چې یزید ابن معاویه د ابو درداء لور ته مرکه وکړه، ده ته یې نه کړه ور او د عامو مسلمانانو څخه یې یوه نفر ته ورکړه. نو یوه سړي د دغه د سبب پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دې داسې وکړه؟ ابو درداء ویل په دغه کار کې چې ما وکړي د درداء خیر مې وسنجاوه. هغه سړي ویل څنګه؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل څه فکر کوې؟ کچيري د درداء په حضور کې مریان ولاړ وي او خدمت یې کوي او دا خپل ځان په داسې قصر کې وویني چې پر نقشو او دیوالو یې سترګې بریښي، په دغه وخت کې بنو د دې دین چیرې وي؟ په دغه وختو کې چې ابو درداء په شام کې اوسېدی، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه شام ته ولاړی چې د خلقو د حال پوښتنه وکړي. نو یوه شپه د ابو درداء د لیدلو دپاره د هغه کور ته ورغلی. دروازه چې ورپورې وهل هغه خلاصه وه. نو د هغه د تاریک کور ته وردنوتی چې څراغ او روښنایي نه وه پکښې. ابو درداء چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کړپی واورېدی، وی پېژندی، ورته راولاړ سو، ښه راغلی یې ورته ووایه او سره کښېنستل. بیا نو دغه دوه نفرو په خبرو کولو شروع وکړه او تاریکۍ دواړه پټ کړي وه. یوه هغه بل نه لیدی. عمر رضی الله تعالی عنه کرار اخته دی، د ابو درداء بالښت ګوري، څو پوسو چې دا د یوه بودت ځل یا کته ده. او بیا یې کتل چې د ابو درداء بستر یا نالیچه به چی شوي، خو هغه ریګ وه، لاس یې ټپراوه چې د ابو درداء تلتک به چی شوي، خو پوسو چې هغه یو نازک ټوکر و چې د دمشق یخ هیڅ نه په ګرځېدی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل الله دې در باندې ورحمیږي، یو شی نه درته راولېږم؟ پراخي نه کوم در باندې جوړه؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه وویل یا عمر، آیا ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول په یاد دی چې موږ ته ویل؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه کم قول؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه وویل آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه فرمایل چې ستاسې د دنیا مال او اسباب دې دونه وي لکه د یو مسافر سامان؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل هو په یاد مې دي. ابو درداء ویل یا عمر، موږ تر ده وروسته څه وکړه؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ابو درداء هم ژړل، تر هغو دواړو سره ژړل څو سهار سو. ابو درداء رضی الله تعالی عنه نور هم په دمشق کې اوسېدی و اهل دمشق ته وعظ او نصیحت کاوه، قرآن کریم او احادیث یې ورښول تر څو د وفات ورځې راتله. کم وخت چې ابو درداء رضی الله تعالی عنه په هغه آخري مریض سو، ملګري ورته راغله، ویل څه تکلیف او شکایت لرې؟ ویل د خپلو ګناهو. بیا هغو ویل څه شي ته دې اشتها کېږي؟ ویل زما د رب وعفې ته. او بیا یو ناستو خلقو ته وویل کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله راته وایاست، او ده هم تر هغو ویل څو د ژوند څخه جلا سو. کم وخت چې ابو درداء د خپل رب و جوار ته ولاړی
عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي خوب لیدی چې یو ډیر لوی پراخه زرغون چمن دی، شاوخوا درخت او سایې دي، په مابین کې یو ډیر لو د چرم خیمه ولاړه ده. د خیمې پر شاوخوا ډیر چاغ چاغ شایسته پسونه وه چې سترګو یې مثل نه دی لیدلی. نو عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه دا د چا دي؟ ورته وویل سوه چې دا د عبدالرحمن ابن عوف دی. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د خیمې څخه راووتی او عوف ابن مالک ته ویل یا ابن مالک دا هغه نعمت دی چې الله عز وجل د قرآن کریم په واسطه موږ ته راکړی دی، او که ته پر دغه لار نور هم پسې ورتېر سې داسې شیان به ووینې چې ستا سترګو نه دي لیدلي، داسې شیان به واورې چې ستا غوږو نه دي اورېدلي، او داسې شیان موجود دي چې ستا په زړه کې نه دي درګرځېدلي. ابن مالک رضی الله تعالی عنه ورته ویل دا ټول شیان د چا دي یا ابا محمد؟ عبدالرحمن ابن عوف ویل الله عز وجل دا ټول د ابو دردا رضی الله تعالی عنه د پاره آماده کړي دي، ځکه د خپل ځان څخه دنیا پورې وهل. محترم ورونو، دا د صحابه کرامو د دوو اصحاب کرامو د ژوند